په ختیځ کې تیر شپه نن سهار وخت شدید بارانونه وشول چې په یو شمېر سیمو کې له کبله سیلابونه راوتلي چې تر ټولو ډیر زیان په ننګرهار او نورستان ولایتونو کې ځایي اوسیدونکو ته ورړولي. د ننګرهار چارواکي وایي سیلابونو دی ولایت کې د مالی زیانونو سربیره د کابل جلال آباد لوی لار هم تخریب کړي او د ترافیکو پر مخ تړل شوی. دوی وایي 4 تنه وړي چې د 3 جسدونه لا هم ترې تم دي. یا د سیلابونو له امله زموږ د هیوادوالو ته درانه مالي زیانونه اوښتي، همدارنګه یو شمېر ځاني تلفات هم لري. له ټولو نه زیات مالي زیان چې دا د بټي کوټ ولسوالۍ کې اړولی چې تقریبا هلته یې په سلګونه جریبه کرانیزه ځمکه تخریب کړې ده او همدارنګه زموږ یو تن هیوادوال په شهادت رسېدلی، سیلابونو وژلی او همدارنګه 3 تنه نور چې دا تریتم شوي دي. سیلابونو همدارس د جلال آباد ښار په 9 ناحیه کې د برېښنا یوه ستنه هم تخریب کړي چې ورسره جلال آباد ښار ته د وارداتي برېښنا جریان پرې شوی. بلخوا په نورستان کې هم سیلابونو د یوې میرمنې په ګډون 3 تنه لاهو کړي او د ځینو سړکونو په شمولي کرنیزو ځمکو او د استوګنې کورونو ته هم زیان اړولی دی. که څه هم کونړ او لغمان ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته ځاني زیانونه نه دي اړولي، خو ولسي سرچینې وایي چې یو شمېر کورونه او کرنیزه ځمکې تخریب کړي دي. د سیلابونو له کبله زیانمن شوي ډیری بېوزله خلک دي او وایي ګڼ مالي زیانونه یې ورړولي دي. دوی له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې لاسنیوی دې وکړي. کوټه کې ناست نو ټول کالج نه دي پکې، ماشومان مس رقم ته الکان باندې وست. دا لوښي تاسو خپل ګورئ محترمه پوه شئ چې ټول پوه شو په اوبو کې دي. ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده. ځمکه یې ټول اوبو لاندې کړي دي، اپل ټول کورونه ډېر اوبو لاندې کړی ده. دا موږ د حکومت نه دا خواهش کوو چې دا د دې خلکو سره کومک وکړي. د کابل جلال آباد لویه لاره چې هر ورځ پرې زرګونه موټرې تګ راتګ کوي بندښتې اوس خلکو ته ګڼې ستونزې راولاړې کړي. خو د جلال آباد ښاروالۍ وایي ټولګټو ریاست سره په ګډه یې هڅې پیل کړي چې په موقت ډول دغه لار جوړ او ژر د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د کابل جلال آباد په عمومي سړک باندې یو پلچک کې تخریب کړ چې دغه باران پر مهال باندې وخت سره هغلته د جلال آباد ښاروالۍ او فعالانه ریاست ګډ ټیم ورسېد، خو هغه شیبه کې تقریبا د 2 ساعتونو لپاره هغلته اوبه ډېرې زیاتې وي، نو کار امکان نه لاره. په همدې اساس باندې کله چې اوبه کمې شوې دوی په ساحه کې کار شروع کړ. په موقت ډول باندې به تر ماښامه پورې دغه پلچک ورغول. د ختیځو ولایتونو ترڅنګ د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د شدیدو بارانونو له کبله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. چارواکي وایي زیانمنو ته د رسیدګۍ لپاره یې ټیمونه ګمارلي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.